پکتیکا کې د ژمي د یخ موسم پر رسیدو سره د زلزلې ځپلو ستونزې ډېرې شوې، خو له بل اړخه په یادو ولسوالیو کې د ناروې موسسې له لورې په ډېری کورنیو نغدي مرستې ویشل کیږي. دلته کله یوې خوا د ژمي پر رسیدو سره ځینې خلک د صرف پناه لپاره کورونه نه لري، خو له بل اړخه د دې ولایت ځینې اوسیدونکي د مرستو غوښتنه کوي. واورې دي او ژمی ده، ډېر ساړه دي، زلزلې وسوې، خلک یې ډېر دربدره کو او واورې دي، ډېر خلک دربدره دي. د موږ سیمې ټولې زلزلې ډېرې خرابې کړي دي. ما کور اوس ړنګ شو، دغه مرسته یې راسره وکړه، پوه شوې، د خدای کور ودان کړي. مسؤلین وایي چې د ژمي په راتلو سره د بیړنیو حالاتو لپاره بشپړ چمتووالی لري او په ګیان او برمل ولسوالیو کې 1213 د استوګنې کورونه د زلزلې ځپلو په واک کې ورکړي. د دوی په خبره چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو ترڅنګ د ناروې موسسې له لورې په 645 کورنیو د نغدي پیسو د ویش لړۍ پیل شوي چې هرې کورنۍ ته $215 ورکول کیږي. په د برمل ولسوالۍ کې موږ اکثره خلکو ته کورونه په واک کې ورکړي دي. 1218 کورونه تیار شوي دي. لږ لږ کار پاته ده، خو دوی ته سپارل د دوی خپل د ژوند مخ کې بیا انشاءالله ډېر مشکل نشته پکې. د یادونې وړ دی چې د نور هیواد په څیر هم پکتیکا کې د ژمي په راتلو سره یخنۍ زیاته شوې چې خلک یې په خیریه مؤسساتو غږ کوي چې خپلو بشردوستانه مرستو ته دوام ورکړي.